سلامونه ستړي مشئ د انعکاس خپرونې درنو لیدونکو هرکلی مو کوم. کابل ښاروالۍ په وروستیو 4 کلونو کې له کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې واکمن شو د ښاري پراختیا او بنسټیزو خدمتونو د پیاوړتیا په برخه کې پراخ او اغېزناک فعالیتونه ترسره کړي دي. په دې موده کې د سړکونو رغونه او پراختیا، د عامه پارکونو جوړول او بیا رغول او همدارنګه د کانالیزاسیون د سیستمونو اصلاح او جوړول د ښاروالۍ له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. یا د پروژې نه یوازې د ښاریانو پر وړاندې اسانتیاو رامنځته کېدو لپاره بلکې د ښار ښکلا، پاکوالي او منظم ښاري چاپیریال په رامنځته کولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ د سړکونو پراختیاو په وروستیو کې د هوایي پلونو د جوړېدو موضوع هم هغه مسله ده چې د کابل ښاروالۍ له مهمو او غوړو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په همدې موضوع باندې په انعکاس خپرونه کې د کابل ښاروالۍ له استازي ښاغلي نعمت الله بارکزي صاحب سره بحث کوم. بارکزي صاحب ستړي مشئ کور مدان، ډېره مننه چې خپرونه کې راسره یاستئ. پیل له همدې ځای کوو چې کابل ښاروالۍ په تېرو 4 کلونو کې د سړکونو په برخه کې تر ډېره پورې مخکښه ده. د دغو پروژو یا د دغو کارونو د اهمیت په تړاو راته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن همکاران ته، همدارنګه زموږ ستاسې ګران هیوادوال او لیدونکو ته خوشحاله یم ستاسو په خدمت کې. ډېره مننه. تاسو بهتر معلومیږي چې اساسي خبره په یو ښار کې دا دی چې باید هغه ښار پلاني ښار اوسي. او کله چې موږ د یو پلاني ښار پر برابر باندې خبره کوو، اساسي موضوع دا دی چې باید اول یو ښار پلاني سړکونه ولري چې د تګ راتګ موضوعات په هغه کې حل. نو اساسي خبره همدا دی. د همدغه موضوع له مخې دا دی چې کابل ښاروالۍ په تېر 4 کلونو کې تقریبا 380 کیلومتره نوي سړکونه په کابل ښار کې جوړ کړي دي. او کیدای شي تر راتلونکي 4 یا 15 کلونو کې بیا هم د کابل ښاروالۍ یو اساسي او لوی بودجه پر سړکونو باندې مصرف شي. فعلا د کابل ښار تقریبا 90% غیر پلاني ښار دی، یعنې خپل پر سر باندې جوړ شوي دي. دې ته نه کوڅه په نظر کې نیول شوي دي، نه عامه فضا ورته په نظر کې نیول شوي دي، نه مثلا د سرسبزي موضوعات ورته په نظر کې نیول شوي، نه د تنظیف او د نور. اوس نو کابل ښاروالۍ نشي کولی چې دا ټول کورونه سرچپه کړي، بیا نوی پلان ورته جوړ کړي. مجبور دی د همدغه کورونو په شتون مطابق د پلان نوي سړکونه جوړ کړي. خو بیا د استملاک بحث رامنځته کېږي چې مطابق د اصولو هلته هم د ښاریانو په خدمت کې. بله ښاغلی بارکزی، د کورونو د استملاک موضوع تاسو یاده کړل، یا هم د سړکونو د رغونې یا د پلان په اساس باندې د یو ښار پراختیا څه انګیزه پیدا شوه چې د پلان له مخې یا د یو پراختیایي ښار د جوړولو ګامونه باید پورته شي؟ ګورئ، موږ کله چې په ښار کې ژوند کوو، اساسي خبره دا ده یو ښه ښار هغه ښار دی چې موږ ته ښه خدمات ورسوي. خدمات څه شي دی؟ د تګ راتګ لپاره ښه لاره ولرم، بیروبار په یو ښار کې نه اوسي، ښه پارکونه ولري، همدارنګه ښه تنویر د شپې د خوا ولري او نور داسې خدمات چې موږ خلکو ته وړاندې کوو. خو متاسفانه دغه ټول خدمات د خنډ سره مخ وو. موږ کله چې وغواړو په یو سیمه کې ښه خدمات ورسوو، اول هلته باید ښه لارې ولرل شي، نه یوازې د خلکو تګ راتګ بلکې زموږ تګ راتګ هم په هغه کې اوسا اوسي. نو پر دغه برابر باندې د کابل ښار د پلان مطابق د کابل ښار تقریبا 80% غیر پلاني دی، او د دغه 80% غیر پلاني سیمې د راکمولو موږ مکلف یو چې په کابل ښار کې پلاني سړکونه ولرو. او په لومړی ځل کې چې سړک جوړیږي، دلته نو مطابق د اصولو د خلکو د کورونو د بیا جوړولو یا بیا اعمارولو اجازه هم دوی ته ورکول کېږي چې مطابق د پلان په کوم ځای کې په کوم سیمه کې څو منزله حق لري باید جوړې کړي. خو دغه موضوعات دی، مثلا یو چیرته چې پلاني سړک ورته مشخص نه اوسي، نو ته یو چاته چیرې اجازه ورکوي چې کور جوړ کړي، په کوم سیمه کې اجازه ورکولی شي. اوس الحمدلله د کابل ښار لپاره یا د کابل ښار د سړکونو شبکات منظوري لري. که چیرې یو چیرته یو سړک جوړ هم نه اوسي، موږ ته معلومیږي چې مثلا په راتلونکي 2 کال کې 15 کال کې یا 10 کاله بعد دغه سړک په دې آباد دلته جوړیږي. نو هر څوک چې مځکه لري باید هغوندې خپل د مځکو چې هغه سبا نه بل سبا استملاک کېږي هغه سره جلا کړي، بیا هلته کولی شي ځان ته ودانۍ جوړې کړي، مطابق د پلان دکانونه ځان ته جوړ کړي، مارکیټونه ځان ته جوړ کړي تر رهایشي کورو پورې. بله ښاغلی بارکزی، د استملاک موضوع څومره حل شوې ده؟ تر ډېره پورې هیوادوال له همدغې موضوع نه ډېر شکایت کوي. دوی وایي چې کورونه هټۍ د سړکونو د جوړولو په برخه کې له منځه تللي دي، ړنګ شوي دي. د دوی د املاکو د استملاک موضوع څومره مخته تللې ده او ترڅنګ یې پیسې ورکړل شوي نه دي ورکړل شوي؟ ځکه موږ تاسو په کابل ښار کې اوسیږو، د کورونو کرایم 2 برابره لوړې شوي دي. دې برخه کې نظارت څومره شوی دی، کنټرول څومره شته؟ ګورئ، د استملاک موضوع ډېر واضحه ده. کله چې د یو څوک شخصي مځکه یا شخصي کور د یو عام المنفعي پروژې دپاره، یعنې کابل ښاروال نشي کولی چې ستا مځکې استملاک کړي بیا بل چا دلته نمره ورکړي، دا موږ نشو کولی.
صرف د عام المنفعه خدمات لپاره. هغه کیدای سړک وسی، کیدای شفاخانه وسی، کیدای پوهنتون وسی، کیدای مکتب وسی، کیدای پارکونه وسی. یعنی عام المنفعه ځایو لپاره موږ حق لرو چې د یو چا ځمکه استملاک کړو. استملاک دا وایي چې که چیرې په هغه ځمکه کې کوم ساختمان وسی، ته مکلف د ساختمان قیمت دوی ته ورکړي، او که چیرې ځمکه هم شخصي وسی، ساختمان هم ولري، تاسو هم د ساختمان هم د ځمکې قیمت ورکوئ. تر دا نن چې ما ورته خبره کوو تقریبا په حدود د 15 میلیارد افغاني تر 15 میلیارد اضافه 15 میلیارد وسل یا 200 میلیون افغاني موږ خلکو ته د کورونو خساره ورکړي دي. او دغه موضوع هر ورځ جریان لري. یعنی فکر نه کوم چې په کابل کې څوک پیدا وسی او وایي چې دغه ما کور په سړک کې ولاړی ما ته چا خساره را نه کړله. که خساره هم په تعلیق حالت کې وي، هغه سل په سلو کې یا د وراثت خط مشکل لري یا د وکالت خط مشکلات لري. ول چې په کابل ښار کې موږ هغه چاته پیسې ورکو چې هغه د دې حق قانوني سړی وسی. قانوني سړی څوک دی؟ یا خپل نفر چې معنا د کور د په نامه د ژوندې وسی راسي، یا د شرعي وکیل وسی. نو شرعي وکیل څوک دی؟ هغه بیا محکمه معرفي کوي. که چیرې هغه سي نفر خدای نخواسته خپل مړ وسی، نو دلته بیا دوی باید حصر وراثت او وکالت خط جوړ کړي او پسې دوی خپل پیسې اخیستی سي. خو سره د ټولو مواردو نه کله چې کابل ښاروالي تصمیم نیسي مثلا فلانکي سړک باید جوړ سي، په پلان کې شامل دی، د سړک مصرف دغونه کیږي، همدارنګه په بغل کې د املاکي پلان پر اساس باندې د همدې سړک د استملاک پیسې هم سنجول کیږي، په یو امانت اکاونټ کې ځي. که چیرې کابل ښاروالي یو افغاني هم ونه لري، هیڅ کله حق نه لري دغه پیسو څخه استفاده وکړي. خدای دې وکړي چې هغه نفر که نن راځي، که 10 کاله بعد راځي، که 20 کاله بعد راځي. یو مشخصه بیلګه په دې هکله موږ لرو. په دغه کابل لوګر سړک کې تقریبا کابل لوګر سړک 10-12 کاله مخکې استملاک شوله. 2 کاله مخکې یو نفر راغی، 120 لک افغاني حق و د کابل ښاروالۍ څخه واخیستل. په این حال چې تاسو ته معلومیږي یو لوی سیاسي بدلون هم په افغانستان کې راغلی و، اما کابل ښاروالي من حیث د یو خدماتي ادارې خپل موضوعات د ښار د موضوعات سره یو ځای مخ ته وړي. بله ښاغلی برکزی، د کورنیو جګړو نه راوروسته افغانستان کې ډېر موږ تاسو شاهد د دې یو چې ډېری دولتي ځمکې غصب شوي دي. د دې دپاره څه پلانونه په پام کې دي؟ یا مثلا په غرنیو سیمو کې چې هغه د دولت ملکیت دی، یا په نورو دولتي املاکو کې کورونه جوړ شوي دي یا دوکانونه مارکیټونه جوړ شوي، د هغې دپاره ستاسو دغه ستاسو شاته یو اساسي تصویر دی. دغه موضوع موږ ستاسو ته ښیي چې پر غره باندې پر تپو باندې څونه کورونه جوړ شوي. دلته څو تګلارې موجود دي. اول، که چیرې په یو پارک کې یو ځای غصب شوی وسي، یا هغه دوکان وي یا کور، هغه اجل چپه کېږي. دوم، دغه سیمې لکه زموږ ستاسې شیر دروازه غر چې ورته وایي، یا مثلا د کوی تلویزیون چې ورته وایي، یا نور سیمې چې غصب شوي دي، اوس خلک کور یې پکښې جوړ کړی ده او د دغه کور د جوړولو لامل دی خپل شپه ورځ پکښې تېروي. په دې هکله په هر سیمه باندې او پر سړکونو باندې یو کمیسیون دی په نامه د کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده چې په دغه کمیسیون په راس کې د عدلیې محترم وزارت دی. دوی که مفکری په هر میاشت یا 2 میاشت کې یو اطلاعیه خپروي چې فلانکي شارک تصفیه شوه، فلانکي داسې شوه. دوی بیا تصمیم نیسي په دې هکله چې څه وکړي، او موږ هم د دوی تصمیم ته احترام لرو او منتظر چې دوی تصمیم ونیسي، موږ بیا خپل اجراات وکړو. بل دا دی چې په یو دولتي سیمه کې یو څوک یو ځای غصب کړي دي، نه د دې دپاره سرپناه نه لري، هلته مارکیټ یې جوړ کړی ده، هلته یو تجارت پر لارې اچولی، هغه بیا جلا خبره ده. هغه بیا بیرته خپل کابل ښاروالۍ قبضې ته راځي، موږ بیا بیرته په کرا ورکوو، یا همدغه نفر ته یا بل نفر ته. بله، د دې نه کره وګرځو. تېره ورځ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ باندې د کابل ولایت مقام مخې ته د هوایي پله چارې رسما پیل شوې. د دغه پله په تړاو راته ووایاست، دغه د ښار د ګڼې ګوڼې په کمولو کې څومره مؤثر دی، څومره اغېزناک تمامېدی شي، او تر څنګ یې څومره لګښت په دې راځي، او لګښت یې له کوم ځای ورکول کېږي؟ منبع د لګښت کوم ځای؟ یو اساسي خبره دا دی، 3 کاله مخکې که موږ غوښتل یو چیرې هوایي پل جوړ کړو، یو تقریبا خوب غوندې و، افغانان وګوره، پل جوړول وګوره. خو خدای دې خیر ورکړي کابل ښاروال صاحب ته او د کابل رهبري شورا چې پر دې باندې تصمیم ونیوی چې بالاخره مجبور یې موږ تاسې که نن یې که سبا یې د هوایي پلونو په جوړولو کې خپله لاس په کار سو، چې نتیجه یې برکي پل و چې الحمدلله ډیزاین یې تکمیل شوي دی. اوس هم اول برخه یې تقریبا 15% پرمختګ لري او کار پر روان دی. دغه د دوم هم شروع شو، دریم به هم شروع نن سبا چې هغه مینار نجات سره دی. خو اساسي خبره د په پلونو کې د دوی ډیزاین دی، ول چې دا ډېر یو قوي سنجش غواړي
همدارنګه خپله د مځکې نوعیت جیولوژیکي تستونه او دا موضوعات بله. غواړي. دا پرونی پول هم چې د خیر سره افتتاح شوله دا تقریبا 223 متره اوږدوالی لري او په مشخص شکل باندې 422 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راځي. په جریان د یو نیم کال کې جوړیږي. پرون رسما کاري شروع شوله خو اوس ابتدایي کارونه د موانع لري کول چې انشاءالله تر همله پورې اساسي کارونو ته یې ورسیږو. او دغه پول چې دا مشخصا خپله د صدارت څلور لار څخه دا سړک چې راځي مخ پر سالنګوات باندې دا مستقیما د جویشیر توسعوي سړک سره وصلوي چې مخامخ پر غرب باندې راځي او په عین حال دوه نور لینونه لري چې بیرته پر قوای مرکز باندې کښته کیږي او بیرته د قوای مرکز څخه پورته کیږي. یعنی هر موټر چې د قوای مرکز لخوا غواړي چې د کابل غرب ته ولاړ شي یا دریمه یا پنځمه یا دیارلسمه یا اووم او یا شپږم نه ته نو اړتیا نه چې دی حتما به پر زیرزمیني باندې راځي. بالعکس که چیرې یو موټر د کابل د غرب څخه راځي غواړي چې ولاړ شي شمال خواته غواړي چې ولاړ شي مثلا شرق خواته نو اړتیا نه چې دی حتما به پر زیرزمیني باندې راځي. دا یو ډیر قوي او اساسي لاره ده چې خپله د زیرزمیني لپاره یو الټرناتیو او یو بدیل لاره ده. نو یو کیسه ده افغانان خو د پلونو په جوړولو کې شروع کړي دي بیا به ډیر نور ووینئ د خیر سره یو ور ملاس راسته شي بیا نو ډیر راځو د برکي څلور لار یادونه تاسې وکړه هیوادوال ډیر زیات په تنګ دي واقعا د تګ راتګ په وخت کې ترافیکي ګڼه ګوڼې برکي څلور لارې له هغې مخکې هم ډېره ګڼه درلودله. تاسو یې که څه هم د کار د پرمختګ یادونه وکړه څومره ډاډ ورکولی شئ دغه چارې به څومره وخت کې بشپړې سي؟ دا خو اوله برخه چې تقریبا 480 متره دی 525 پای لري 15% پرمختګ لري. انشاءالله کیدا چې یا نن یا به شنبې د خیر سره خپله د چارۍ منځ وشکوو او دواړه خوا هرې خوا ته تقریبا 15 متره نوي سړک جوړ شوي دي او په دې معنا چې چارۍ به په هیڅ عنوان نه بندېږي چې چارۍ بنده سي خلک راحت خپل تګ راتګ کولی شي او انشاءالله الرحمن که الله وغوښتل کوشش مو دا دی چې دغه زیرزمیني لارې به ډېر ژر خلاص کړو. بیا نو پاتېږي هوایي لاره چې مشخصا د پروان دوم څخه شروع کېږي مخ پر دانه باغ باندې چې هغه بیا دونه جنجال نه لري صرف د پایو موضوع ده چې هلته پایي یا ستنې ورته کښېنول کېږي بیا نو پر سر باندې کار کوو. نو مطابق د پلان چې موږ ورته نیول دي انشاءالله شاته نه یې مخته روان یو. عواید د کوم ځای د خپله د ښاروالۍ له ادرسه دغه عواید راټولیږي؟ دغه څه چې په کابل ښار کېږي که د پلونو جوړول دي که د سړکونو جوړول دي که د تنظیف موارد دي که د سرسبزي موضوعات دي مکمل خپله د کابل ښاروالۍ داخلي عواید دي. په دې کې یوه افغاني مو هم تر اوسه په دې تېر 4.5 کالو کې د مالی محترم وزارت څخه مو نه دی اخیستې او نه معمول کړی ده. خپله د کابل ښاریانو پیسې دي بیرته پر دوی په ښار باندې مصرفېږي چې دوی ښه خدمات دوی ته وړاندې شي. درست. ښاغلی بارکزی د کورونو صفایي هغه مسله چې نورو هیوادونو کې دغه مسله یوه عادي مسله ده ولې په کابل ښار کې تقریبا دغه مسله چې نوې پیل شوې ده یا هم مالی ورکړه خلک یو څه ورنه سر ټکوي یا له ستونزو سره مخ دي. د عامه پوهاوي برخه کې څه شوي دي یا دغه پروسه څومره خلکو ته اوس عادي شوې ده؟ ګورئ د صفایي یا شایي صفایي یو وخت ول اوس فیس خدمات ښاري ورته وایي دا بېله شکه په ټول دنیا کې شته او نه د اوس نه د شایي د وخت تر دا اوسه دا موضوع روانه ده خو دغه څه چې موږ په خبر یو او موږ په جریان کې او موږ ته عریضې راځي عادي خلک هیڅ مشکل نه دی ول چې د دوی پر کور باندې چې ډېر راسي 300 افغانۍ 400 نهایتا 900 افغانۍ. اساسي مشکل مو ځینې وخت د مارکیټ والاو سره دی د تجارانو سره دی چې دوی هر یو مثلا قرضداریانې لري په عین حال چې دوی تجارت کوي یعنی داسې نه دی چې د دوی رهایشي کور و چې خو د دوی سره مو هم یو تعامل ته رسیدلي او دوی ته قسط بندي کېږي. اوس نه غواړم چې نومونه واخلم داسې خلک وو چې 300 میلیونه افغاني د کابل ښاروالۍ څخه قرضدار و هغه عادي کس نه و هغه ډېر یو داسې کس و چې په کابل ښار کې ډېر قوي قوي بلډینګونه لري خو د دوی سره موږ یو تفاهم ته ورسېدلو او دوی مکلف دی که نن که سبایي د کابل ښاروالۍ پور ورکړي دغه دی قسط بندي شوي دی او پیسې راوړي. درست. عین د برېښنا د بیلونو یا د پورونو مسله ده. په هر صورت باندې بارکزی صاحب د کورونو له چپه کېدو یا ړنګېدو وروسته مخکې مو پوښتنه مطرح شوه د کورونو کرایې لوړې شوي دي. دې برخه کې کابل ښاروالۍ نظارت څه دی او د راتلونکي دپاره تدابیر څه دي؟ ګورئ تاسو په خبره چې د مشرانو لخوا د کورونو او صرف د کورونو د دوکانونو او صرف د کورونو د کرایې د کنټرول دپاره یو وظیفه مشخصا عدلي وزارت ته ورکړه شوله چې دوی دغه ټول د راهنمای معاملات چې دی د دغو هغه طرز العملونو د موضوعات جوړوي. زه رسمي نه یم په خبر خو دغسې د یو ښاري په حیث باندې چې خبر یم هغه دا دی چې په کابل ښار کې کورونه باید بیرته په همغه پخواني قرارداد باندې په کرایه ورکړل شي. مثلا که تیر کال دغه کور 10,000 افغانۍ کرایه او شاش کال باید 10,000 افغانۍ وي
او په ځینې مواردو کې 5% اضافه دوی حق لري چې ورباندې پورته کړي او که چیرې کوم څوک شکایت هم ولري د دوی 3 نمبرونه شته خلک کولی شي خپل شکایت دوی ته ورسوي. درست. ښاغلی بارکزی ژمی راورسېده، سړکونو پروژې روانې دي په کابل کې، د ښاري پراختیا هڅې روانې دي، دغه ګامونه ډېر ګړندي پورته کېږي، ښاریان هم خپله حوصله ساتلې ده. د ژمي موسم کې اوس چې ورښت شروع شو، دا پروژې به دوام لري که نه درېږي به؟ اول خو د خلکو کور ودانې موږ همیشه دا خبره کړې، بیا هم دا خبره کوو څو چې خلک همکاري ونه کړي کابل ښاروالي یوازې هیڅ هم نشي کولی. دا نن چې څه په ښار کې کېږي دا د خلکو د همکاري دي، د دوی د کور ودانې. خو د ژمي دپاره موږ داسې تدابیر برابر کړي دي که چیرې بارانونه کېږي بیا د پروژې نور کارونه موږ مخته وړو چې هغه باران سره تړاو نه لري. مثلا برکي پول دا بارانونه وڅورځي مخینه موږ بیمونه ځای پر ځای کول، دا لوی لوی ګاډرونه چې هر یو تقریبا 21 متره اوږدوالی لري دا مو ځای پر ځای کول، د دې د انتقال دپاره ځای پر ځای کول دپاره که د اسمان څخه واوره راسي که باران راسي هېڅ تفاوت نه لري. یا پر نورو پروژو باندې موږ پر تنویر باندې کار کوو، یعنی ترتیب مو داسې برابر کړی ده چې په ژمی کې د پروژو داسې یو موضوعات مخته یوسو چې هغه د هوا سره کوم خاص تړاو ونه لري او موږ وکړو چې هغه کار وکړو. او په این حال کې بیا چې ژمی د خیر سره تیر سي نو بیا قیریزي دي، بیا کانکریټ دی، بیا کار روان دي. درست. د سړکونو یا نورو رغنیزو پروژو د کیفیت دپاره کوم طرز العمل استفاده کیږي؟ د دې تضمین څومره په پام کې نیول کیږي؟ اصلي خبره دا دی چې هر شرکت زموږ سره چې کار کوي ولو چې زموږ قرارداد هم اخلي هغوی به مطابق د قرارداد 10% تضمین زموږ ته پرېږدي. دلته دا یوه موضوع. دومه موضوع دا دی چې په قرارداد کې هر څه واضح دي. بی کیو په نامه موږ یو دغه لرو چې هغه مشخصات د موضوعات دي چې په هغه کې مثلا دا سړک باید هغه به طول و عرض څومره وسي، هر طبقه د سړک باید په څه اندازه وسي، جزئیات تخنیکي جزئیات دي چې په دې کې باید مثلا جغل څومره وسي، دغه تیږې چې په جغل کې د دې ابعاد لا باید سره کم وسي، د دې کمپکشن دا ټول موارد پکې ذکر دي. خو اساسي خبره دا دی چې دغه ټول موارد چې ذکر دي دا ټول څارل کیږي. دا پوښتنه که تاسو د کابل ښاروالۍ له قراردادیان څخه وکړئ دوی به ښه درته تشریح کړي. ډېر ځایونه لرو په شمول د کوڅې سنگ د مزنګ دغه سړک مو تقریبا یو ځای 100 متره یو ځای 200 متره مکمل پر ده باندې وشکول، دی قیر کړي هم وه اما مطابق د کیفیت نه و. یعنې پر هغه باندې د هیڅ شرکت سره موږ ټوکې نه لرو او زموږ قراردادیان چې یو ورځ پر دغه میز باندې در سره کښېني هغه به ټول موضوعات خپله درته تشریح کړي. درست. ښاغلی بارکزی کانالیزاسیون پروژو د ښاریانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟ دغه هغه مسله ده چې مخکې به کله باران وشو واوره به وشوه د سړک د غاړې ویالو اوبه به راپورته کېدې سړکونو ته، د دې له پراختیا سره ښار کې څه بدلون حس کوئ تاسو او د لا پراختیا دپاره څه پروګرامونه شته؟ اساسي خبره دا ده چې تر نن هم چې ما ورته خبره کوو کابل ښار کانالیزاسیون نه لري. دغه څه نوی کانالونه او جوشي چې په ښار کې جوړېږي دا تقریبا یو دفاعي حالت دی چې موږ لرو. څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې دغه د ښار زیربناوې چې جوړېږي خصوصا سړکونه د اوبو سره دشمن دي. او ولې کانالیزاسیون نه جوړېږي تر اوسه څه سوي دي په دې هکله یو مشخص شرکت دی، دولت شرکت دی چې کار کوي او موږ هم د دوی سره په تماس کې یو، ډیزاین یې تکمیل کړی دی او ما تر اوسه عملي ګامونه نه دي اخیستي. اما د اوس دپاره په کابل ښار کې موږ مختلف کانالونه جوړ کړي دي، خصوصا ځینې آسیب پذیره نقطې لکه د سیلو سره مخامخ، لکه د جوشیر، لکه ارزان قیمت کې دغه ځایو کې موږ 6 کال نوي کانالونه ورته جوړ کړلي چې دا موضوع د خیر سره هسي. اما که چیرې موږ تاسې غواړو چې د کال په 12 میاشتو کې د اوبو له لاسه په امان وسو او څه مشکل موږ ته پیښ نه سي باید کابل ښار د کانالیزاسیون خاوند سي. اما د اوس دپاره د خلکو څخه مو غوښتنه دا ده چې په هیڅ عنوان د جوچو او کانالو څخه د یو کثافتدانۍ په حیث باندې استفاده ونه کړي. بله. داسې مورد شته ښاغلی بارکزی چې کله هم تاسو یو ځای کې رغنیزه پروژه پیلوئ هغلته له داسې یو ډول ننګونو یا ستونزو سره مخ شئ چې ستاسو د پروژې یا د کار د خنډ او ځنډ لامل شي؟ تر اوسه تاسو یو موضوع نه دی پیښ شوی. خوب نهایتا د ډیزاین موضوعات دی هغه بیرته اصلاح کوای سو هغه سره مخ ته وړو، یعنی نه د خلکو لخوا نه د تخنیکی موضوعات لخوا داسې یو مشکل موږ ته نه دی را پیښ شوی چې کوم پروژه پرېږدو یا اخلاص نه کړو یا یې پسې ونه ګرځو. تر دا نه چې تقریبا کابل ښاروالۍ په میلیارډ افغاني پر پروژو باندې مصرف کړي دي، خصوصا په دې تیر 4.5 کالو کې داسې یو پروژه فکر نه کوم څوک راته په ګوته کې چې دغه پروژه پر نیمایي باندې پاتې شوله. داسې سوي دي چې مثلا یو سړک اوږد دی 2 برخه لري، اوله برخه مو خلاص کړي دي، دوم برخه کې داسې یو کال 2 بعد په پلان کې ونیسو، اما هغه شی چې په پلان کې نیول شوي دي تطبیق شوي دي. بله. بارکزی صاحب د لوړ پوړیزو ودانیو یادونه مخکې وشوه یا په ښار کې د کورونو د آبادۍ موضوع، ډیری هیوادوال همدې شکایت کوي چې دوی ته حتی د یو منزل کور د آبادۍ اجازه نه ورکول کېږي، ولې ځینې بیا لیدل کېږي چې 10 تر 12 15 منزلو پورې دوی
ودانۍ پورته کوي په بخښنې سره د دې دپاره کوم پلان شته کوم تدابیر شته ولې دغه ډول چلند کیږي داسې دی چې موږ هر څه چې کوو باید د قانون په رڼا کې وکړو دغه نن چې ما ورته خبر کړو زما او ستا په ګوشي کې د کابل ښار ټول سړکونه شته هغه سړکونه چې تر اوسه جوړ شوي نه دي کیدای شي 15 کاله بعد هم جوړ شي زما او ستا په ګوشي کې راوړي دا د ټولو خلکو دپاره دی او د هر یو په جیب کې دی او د کابل ښار ټول سیمې الویشت په الویشت متر په متر واضحه ده چې دلته څو منزله څوک حق لري په یو عادي کوڅې کې نهایتا 4 منزله حق لري او دا ویلی سم چې په ټول کابل ښار کې د 4 منزل نه کښته نه لرو د 15 نه بلډ نه لرو مګر په خاص شرایطو کې تر 4 منزل هم دوی ته اجازه ورکړو هغه باید مځکې غټ وشي هغه ته د حق هم کېږي اوس نو هغه چاته چې اجازه نه ورکول کېږي څو مشکلات حتما لري اوله موضوع دا دی چې مځکه یې د نه ده تثبیت ملکیت شوي نه دي اولی خبرې چې تاسو کوئ مثلا ته یوه مځکه لرئ غواړئ چې ابادي وکړي دا کابل ښاروال ته چې راسي موږ مخ تر دې چې یو اجراات هم پر وکړو عاجل یاست او کوم ځای ته اراضي ته چې آیا د مځکه شخصي ده که دولتي په ټول افغانستان کې یوازینۍ اداره چې د دې صلاحیت لري چې د مځکې د ملکیت تثبیت وکړي اراضي اداره ده که چیرې اراضي راته ووایي چې دغه دولتي ده او په دغه قطعې کې شامل دی موږ یو منزل پرېږد چې 1 سانتي د کار حق هم درته نه ورکوو چې دی وکړي او که چیرې شخصي و حد اقل یې 4 دی حد اکثر یې 15 هم دی خو مطابق د پلان کې مځکه غټ وځي کېدای تر 15 منزل هم درته اجازه ورکړي کله خپل کار ته دوام ورکولی همدا شي اوس تقریبا موږ په زرهاو مجوز په هر کال کې خلکو ته ورکوو صحیح ده چې د دې خوا تقریبا 15 زره جایدادونه استملاک شوي دي جایداد چې وایم په دې کې نیمه تر دیوال هم یو جایداد دی موږ ته اما دا خوا په زرهاو امرونه موږ د بلند منزل ورکړي چې همدا اوس روان دي چې په زرهاو اپارتمانونه کېږي بله بارکزی صاحب لږ به یې ټولنیزې برخې ته راشو که څه هم د ښاروالۍ ټول مسایل ټولنې پورې اړه لري او ټولنیز دي وروستیو کې کابل ښاروالۍ په یو اقدام کې د واټ غاړې پلورونکو کراچۍ راټولې کړې یو مشخص ځای چې چمن حضوري دی هلته یې وړل شوې هغلته اوس خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي په دې تړاو باندې کابل ښاروالۍ پروګرام شی دی ځکه ډیری هیوادوال موږ تاسو ته معلومه ده ټولنه غریبه ده بېوزله خلک دي او د دغې لارې نه دوی خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوي د دوی دپاره ستاسو ځواب څه دی پلان مو څه دی ولې دا کراچۍ ټولې شوې او په راتلونکي دوی دپاره مشخص ځای شته که نه په ټول ښاروالۍ کې یوازینی څوک چې په دې باندې متهم دی چې د کراچیوانانو بغل نیسي یا د دوی وکیل مدافع دی زه یم او بیا په ټول اداراتو کې چې پر هغه باندې نیوکې کېږي چې کراچۍ سره همکاري کوي هغه ښاروالۍ دی اما دوی باید دا خبره ونه کړي ولې ګورئ دغه سینمای پامیر د اول 2 منه یا 8 منه یا دغه بازار د کارتینو څه حال به وه یعنی باور وکړئ په لسها واره موږ خپله ورغلی چې د خدای روی ته وګوره دغه سړک دی دا پیاده رو دی یو قطار ودرېږي خدای سره هر ځای شي اما بیا هم دغه رسمیات چې ختم شي د دوی یو قطار 15 قطاره جوړیږي او یو قطار موټر تیریږي لکه چې سړک د دوی ځای دی موټر قاچاق روان دی داسې معلومیږي دا یوه موضوع بله موضوع دا دی چې شاید په لسها واره زموږ د دغه همکارانو د تنظیف کارکوونکي یا نور همکاران چې کومک کوي د کراچۍ په تنظیم د همدوی د لاسه د دوی سر و پښه به مات شوي چې موږ هر یو ته جلا جلا بیا پیسې ورکړو خپل تداوي وکړي ټول اسناد شته خو سره د دې ټولو مواردو بلا شکه زموږ ستاسې هیوادوال دی اما لاره د دوی د تجارت ځای نه دی اوس مو څه وکړه د اول 2 او 8 نهایي څخه چې هلته یو کمیسیون کار کوي دا کمیسیون برداشتنه موانع چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت دی د محترم ولایت مقام استازی شته استخبارات استازی شته زموږ ستاسې دغه چمن حضوري چې و بخښه کوو چې مالدار بیخي تاسو ته معلومېږي دا کیسې لري زکام نو دغه سیمه د چمن حضوري خالي یو ډاګ مځکه و نه کوم تاسیسات پکښې و نه کوم شی دوی مودلي ځای پر ځای کړي دي د اوس دپاره یو فلټر باید وسیول چې اکثریت دا خلک داسې یو موضوع لري چې یو نفر 15 کراچۍ لري بیا په کرایه ورکوي داسې ډېر موضوعات په دې کې چې موږ خپل فلټر ورباندې کوو بیا تجارتي دی دا موضوع خیر وشي یعنی یوازې دغه ټکی نه دی چې یو څوک توانایي نه لري چې بل کار وکړي کراچیواني کې هغه موږ بالکل منو اما دا فلټر باید وشي پر دې باندې او بله موضوع دا دی په دې کې چې دغه چمن حضوري هم د دوی دپاره د تل دپاره رسمي ځای نه دی دا کراچیواني خپله ماهیت یې دا دی چې یا باید موقت شغل وشي یا نیم وخت وشي دایمي شغل نشي کېدلی دوی پخوا چې هر چیرته فعالیت کول هغه عامه ساحې وي یا د سړک بغل و یا د پیاده رو بغل و یا د جوچې پر سر ټول عامه ساحات دی د تل دپاره دوی ته نه ورکول کېږي چمن حضوري هم عین خبره ده د اوس دپاره چې وضعیت تنظیم سي دوی دلته ځای پر ځای دی په راتلونکي خامخا بیا د چمن حضوري پر برابر باندې هم تصمیم نیول کېږي موږ هم خپل تصمیم نیسو چې دوی بیا کمې خواته یوسو بله بارکزی صاحب دوی اوس تر ډېره پورې همدغه اعتراض کوي چې د دوی حق تلف شوی دی
د دې په تړاو باندې تاسو که څه وضاحت مو ورکړه چې دلته دې موضوع نه یوه تجارتي موضوع شروع شوې ده پیل شوې ده. البته ډېری داسې کسان دي چې هغوی 15 کراچۍ لري هغه یې په کرایه ورکړي دي. دکانداران دي کراچیان لري په لسهاو تاسو ته ښایم اوس سیستم داسې جوړېږي چې هر څوک چې کراچي لري خپله به فعالیت کوي حق نه لري چې بل چاته پکې راورکړي او څوک چې کراچي لري داسې نه کېږي چې هلته دکان ولري 15 کراچي هم دلته بند اچولي هلته په دکان کې هم شیان اوسي. داسې ډېر موضوعات و چې دا د خیر سره فلتر کېږي بیا دوی ته اجازه ورکول کېږي مخکې او اصلي اجازه د دوی مشکل دا دی خو زه په خبر یم چې دوی کراچي کله چې هلته په چمن حضور کې ځای پر ځای کړي دوی وایي نه موږ یې باسو وړو دا خبره نه ده بیا په دغه ښار کې ګرځي بیا یو چېرته درېږي او دا منطق نه لري چې څو زره کراچي ماپښین خپل کور ته ولاړ شي سهار بیا بیرته راسي دا د دوی خپله دغه د سړک بندول لوی مشکل دی. نو کراچیوان بیا داسې یو وظیفه ده داسې یو شغل دی چې سهار په سهار دوی کولی شي ځان ته شیان راولي تر ماپښین یې خرڅ کړي. کراچیوان باید ګودام ونه لري موږ داسې کراچیوانان درلودې په دغه کارتینو کې چې 10 متره جای نیولی و موږ خپل له ښارواسي به ولاړ وو دا تقریبا دا خبره د 2.5-3 کاله مخکې دی چې ورې وڅرخېدله چې وروره ته دونې غټ کراچي څه کوې دا دونې ځای وایي زه خو د پاکستان ځان ته مال راوړم ته چې توانایي د دې لري چې د پاکستان ځان ته مال راوړي خو یو دوکان ونیسه د خدای روی ته وګورم کراچیواني ولې کوي دوی غواړي چې کمترین مسؤلیت او بلور صلاحیت ولري چې دا امکان نه لري یعنی په کومه دا ټول داسې نه دي یعنی یو بیلګه زه خپل شاعر کمه سرمایه باندې ډېره ګټې په هڅه کوي بالکل یعنی داسې موضوعات هم څه په کراچیواني کې درست بالکل په دې کې داسې خلک سره داسې ډېر با شرف او عزیز او مؤدب خلک سره چې نه لاره باندې نه چاته مشکل جوړوي خو ټول بیا داسې نه دي. نن سهار هم داسې یو پېښه و په رادیو کې موږ ته زنګ راغی چې د ځینې کراچیوانان واقعا د برخورد د نور خلکو سره هم مشکل لري او بیا په غریبي کې بیا بدماشي نه کېږي ورور دا موضوع ته باید پام بارګزی صاحب ځینې پلې لارې یا پیاده رو چې تاسو ورته اشاره وکړه هغلته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دوکانداران تر دې پورې چې کراچۍ درې د دکان مخې ته دغه پیاده رو نیم د دوی لخوا بند شوی اوس مزدره جمع شوې د دوی اصلي نیوکه هم دا و په اول دوم نایي کې چې زما مخ ته کراچي ولاړ دی ته ماته نه پرېږده په د پیاده رو د باندې شی پرېږدم خپله کابل ښارواسي تقریبا 3 هفتې مخکې پخوا داسې شوي وو چې زموږ پیاده رو مثلا 1 متر مربع 2 یا 3 متر مربع یو دوکاندار ته تثبیت کراسي وو چې دلته خپل شیان پرېږده د کابل ښارواسي په هدایت او امر باندې که تثبیت کراسي وي هم لغوه شوله د دې پاس هم څوک حق نه لري او اوس مزدره جمع شولې موږ لوډرکان پیدا کړي دي 2 متره 3 متره په پیاده رو کې بالا پر لارې اچو که دوکاندار شی پرېږدي که کراچي دی ټول یې راپورته کړي. نو د دوکاندارانو اصلي نیوکه پر موږ باندې دا و چې تا هلته پیاده رو په کرا ورکوي کراچیوان ته او ما نه پرېږدي اوس نه دوی شته نه دوی هم کولی شي د دوکان نه شی وباسي او دا یو تقریبا زه تاسو ویلی شم یو غلط فرهنګ دی زموږ تاسو په بازار کې یو څوک چې دوکان یې 15 جریبه هم وسي دی وایي نه پر د پیاده رو هم باید یو شی پرېږدم دغه فرهنګ میده باید موږ تاسې خپل د بازار څخه وباسو. درست. بارګزی صاحب بیا هم د ژمي موسم دی او دغه موضوع ژمي ته ورګرځي که څه هم وروستیو څو ورځو کې ورښت د کابل هوا بدله کړې ده او هوا یو څه ښه شوې ده لوړپوړیزو ودانیو کې چې مرکز ګرمیان استفاده کېږي هغې کې ډېر قوي لوګی پورته کېږي د هغې د فلتر موضوع تاسو ته ډېره جدي وه او په هغې باندې څار سیستم هم پیل شوی و په دې برخه کې کابل اما هوا لا ککړه ده هوا ککړه ده بله ګوره واقعیتو څخه به هېڅوک سترګې نه پټې کوي که زه دلته ناست یم که دلته ناست واقعا د کابل ښار هوا ډېر ککړه ده که دا برون نه وای سوی دا زما او ستا مریضیانې به لا څو چنده وای واقعیتونه به سره وایي ګورئ په کابل ښار کې موږ هغه سروي چې کړی ده هغه ارقام چې زموږ سره دی چې په دې کې د چاپېریال ساتنې ملي اداره هم په دې متیقن دی د دوی سره هم هماهنګه یو موږ تقریبا 5 میاشتې مخکې خپل بیا سروي د بلند منزلو پر برابر باندې شروع کړله تقریبا 3.5 زره اصناف چې په هغه کې هم بلند منزل و هم حمامونه و هم فابریکې وي هغه مو بیا سروي کړله چې دوی د زغالسنګ یا د داسې موضوعات څخه استفاده کول چې هوا یې ککړول هغه چې موږ سره سروي کړله په دې کې تقریبا د 950 صنف تقریبا موږ دا مکمل مورلا کړله ول چې یا فلتر مشکل درلودی یا فعال نه و یا زړه سي یو مشکل درلودی موږ هغه لاک مور کړله تقریبا پس له موږ بیا دوی ته وخت ورکو شل شپې یو میاشت یو هفته چې دوی خپل مشکل سره راپکې بیا ټیم راځي بیا ګوري که چیرې مشکل نه درلودی بیا مورلاک خلاصیږي چې په دغه پروسې کې تقریبا 221 دانې مورلاک خلاص شوي دي او نورې تقریبا 145 نوي فلترونه یې کښېنولي دي اوس خو دا خو د دوی موضوع شوه او همدا اوس هم سهار د خوا سهار وختي او ماښام بخوا زموږ ګزمې ورباندې روانې دي اصلي موضوع چیرې دی
که چیرې د کابل ښار ټول بلند منزلونه مرکز ګرمي هغه چې مرکز ګرمي لري چې اکثریت بلند منزلونه 20 منزله 15 منزله هغه مرکز ګرمي لري لانه هغه بلند منزلونه چې مرکز ګرمیان لري یو هم فلټر ونه لري د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې 10 تر 15% رول بالا نه لري دا په دې معنی نه دی چې موږ خپل کار کوو صحیح دلته موږ تاسې تقریبا د 8 لکه کورونو سره مخامخ یو 8 لکه کورونو سره مخامخ یو چې دا وي نه مرکز ګرمي لري نه حمام دی او نه فابریکې او حد اقل یو نل بخاري لري کنه ډیر کورونه ست چې څلور دوه او درې لري موږ تاسو یو په نظر کې بالکل یو نل بخاري لري او نل هم حد اقل څلور 15 انچ دی لاس یا 12 سانتي کېږي اته لکه تاسو د 10 سانتي وکړي چې سره کم یو نل ځینې جوړیږي او بیا هغه ششه چې په دې کې سوزول کېږي چې دی زغال سنگ دی هغه ششه نور نو په دې کې محتاج متيقن چې په دې کې زاړه موبایل هم راځي سوخته موبایل چې ورته وایي زاړه بوټونه هم سوزول کېږي زاړه کاری هم سوزول هر څوک خپل د احساس سره سم نو پر دغه برابر باندې زموږ تیر کال هم دا هڅه او شش کال هم بلا شکه اسلامي امارت په دې باندې متيقن دي او په دې باندې خبر دي چې نوي کال ته موږ د کابل ښار د کورونو د ګرمولو لپاره هغه په ژمي کې باید یو پاک انرژي ولرو که دغه برق چې موږ اوس فعلا موږ لرو په همدغه قیمت 40 ساعته اوسي د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې 40-50% خپل تاثیر لري ډیر خلک ستا اقتصادي مشکلات نه لري دوی نو دې ته مجبور نه دی چې بخاري دلته کښینوي اخر یو کور ګرم وسی او چې بخاري چې هغه یو کور ګرمېږي بیا نو فرش د کور رنګ پرده دا ټول شی باید بیا د سره نه وي اکثریت د برق څخه استفاده کوي یا داس یو ترتیب برابر سي چې په دولتي قیمت باندې لکه څنګه چې اوس زغال څنګه ورکول کیږي د هر خانوار د لپاره یا د هر کور د لپاره مثلا 1.5 کیلو غاز په نظر کې ونیول سي مثلا په دې شاوني چې دوی استفاده ځینو کې دا هم ډیر ګټه کوي چې داسې مختلف لارې شته چې پر دې باندې کار وشي او بلا شک په دې کې د اسلامي امارت د رهبری په سطح دلته فیصلې په کار دي چې راسي چې نوي کال ته محتاج وضعیت تر دې شو چې دا یو واقعیت دی د کابل ښار تاسو مراد بله ما غوښتل چې په ورستي پښتنه په دې باندې راټول کم چې د کابل ښاروالۍ مهم پلانونه راتلونکي څه دي بیا هم تاسو نور د کابل ښار ښاروالي پلانونه د نوي کال د لپاره بلا شک بیا به هم د کابل ښار د زیربناو جوړول وي دا زیربنا کې داسې شش کال د پلونو موضوع ډیر قوي وسی ما مخکې یادونه وکړل ان شاء الله د پلونو په جوړولو کې مو څه تجربې ترلاسه کړې دي لا تجربې به ترلاسه کو خو خپل زده کوو چې څه وکړو څو چې مرتاسي زده نه کو نو بل څوک نه راته شي هغه به خپل پیسې اخلي یو شی به راته جوړي بیرته بځي اما موږ خپل کوو او د 1415 کال پر برابر باندې تقریبا 2 تخنیکی جلسات شوي دي او دا تاسو ته ویلی سم څو چې د دې منځوري راځي ول چې د هوت په پای کې ان شاء الله منځوري راځي بیا ټول پروژې لکه شاش کال مشخصا د ټول موارد سره تاسو ته وړاندې کوو چې خلکو ته وړاندې کوو نو ان شاء الله شاش کال به مرتاسي هغه اساسي کار به د کابل ښار زیربناو جوړولي چې دا ور پلونه په دې کې تر شاش کال اضافه وي ان شاء الله بله ډیره زیاته مننه د کابل ښاروالۍ ځانګړی استازی ښاغلی نعمت الله بارکزی چې خپرونه کې ګډون وکړو په موضوع سره بحث وکړو ډیره مننه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شی بوره سره وي تر بیا ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم پوله یو بخښونکي خدای مو سپارم